پاکستانی پوځ ومنله چې بلوڅانو یې 190 پوځیان هلاک کړي. دا چې باجوڅه ګواښ کړی. جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه تایید کړه چې په بلوچستان کې د تېرې اونۍ په 2 مرګونو بریدونو کې 190 پوځیان وژل شوي دي. دغه پیښې د بلوچستان په پنجګور او نوشکي سیمو کې وشولې چې یوې له کنټرولېدو څخه مخکې ان تر 4 ساعتونو پورې دوام وموند. تان ته په رسېدلي یو لیک کې چې د پاکستان لوی درستیز د خپل هیواد لومړي وزیر ته لیکلی د وژل شویو پوځیانو کورنیو ته تسلیت وړاندې کړی او د هغوی د کورنیو لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. په لیک کې چې د 2022 د فبرورۍ په 9 لیکل شوی او د بلوچستان د ازادي غوښتونکو په خپلو ټولنیزو رسنیو خپور کړی راغلی چې د پاکستان پوځ په نوشکي او پنجګور کې وژل شویو 190 پوځیانو ته چې په لیک کې شهیدان بلل شوي د درناوي مراتب وړاندې کوي او له لومړي وزیر څخه غواړي چې د هغوی د کورنیو لپاره د اجوره اعلان کړی شي. ویل کېږي چې د پاکستان پوځ او استخبارات له لسیزو راهیسې د خپلو ګاونډیانو افغانستان او هندوستان او دغه راز د ایران پر وړاندې د هرې هغې وسلوالې ډلې ملاتړ کوي او روزنه ورکوي چې د خپلو مرکزي حکومتونو پر ضد جنګ کوي. د بلوچستان ازادي غوښتونکو په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې وروستي بریدونه یې د 14 ځانمرګو په وسیله ترسره کړي او 180 تنه پاکستاني پوځیان یې وژلي. خو هغه وخت پاکستاني مقاماتو دا شمېر یوازې 12 تنه یاد کړی و. په همدې حال د پاکستان لوی درستیز بلوڅانو طالبانو ته د سختو بریدونو خبرداری ورکړی او زیاته کړې ده چې د یادو بریدونو غچ به واخلي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.